السلام علیکم، وخت مو په خیر. د کندوز رادیو د دې سات خبرونو ته مو زه صدیق الله لیوال هرکلی وایم. نن دوشنبه د اسد 19مه چې د 2018 کال د اګست د 10 نیټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. بغلان کې د 1.5 میلیون افغانۍ برېښنایي پروژه بشپړه شوه. په هرات کې 13 ورځ د سیمټو د یوې سترې فابریکې د جوړولو چارې پیل شوې. پاکستان کې افغان کډوال د نیول کېدو له ویرې د دوستیو چټکتیا غواړي. او ایران د امریکا سره د خبرو بیا پیل رد کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. بغلان کې د 1.5 میلیون افغانیو برېښنایي پروژه بشپړه شوه. د بغلان ولایت د رسنیو دفتر وایي د برېښنا شرکت د دې ولایت په چشمشیر سیمه کې د 1.8 کیلو ولټ امپیر ظرفیت یو ترانسفارمر نصب او فعال کړی دی. د خبر پاڼې له مخې د ترانسفارمر په فعالېدو سره شاوخوا 150 کورنۍ د لومړي ځل لپاره له برېښنا برخمنې شوي. د مسؤلینو په وینا د دې پروژې لګښت شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ دی چې د برېښنا شرکت له بودیجې ورکړل شوی دی. په هرات کې 13 ورځ سیمټو د یوې سترې فابریکې د جوړولو چارې پیل شوې. په هرات ولایت کې 13 ورځ د افغانستان اسلامي امارات د یو شمېر لوړپوړو چارواکو په حضور کې د سیمنټو د یوې سترې فابریکې د جوړولو چارې پیل شوې. د کانون او پټرولیم وزارت وایان همایون افغان وای د دې پروژې قرارداد له یوې کورنۍ شرکت سره لاسلیک شوی او ټاکل شوی چې د فابریکې د جوړولو چارې په راتلونکي 2 کلونو کې بشپړې شي. د نوموړي په وینا قراردادي شرکت په دې پروژه کې 1.3 میلیون ډالر پانګونه وکړي او د فعالیت له پیل وروسته په فابریکه هر ورځ شاوخوا 3000 ټنه سیمنټ تولید کړي. مسؤلین وایي د پروژې په بشپړېدو او فعالیت سره به شاوخوا 15000 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. دا پروژه د هرات ښار لویدیځ ته په شاوخوا 13 کیلومترۍ کې د زندهجان ولسوالۍ په سیمه کې موقعیت لري. پاکستان کې افغان کډوال د نیول کېدو له ویرې د دوستیو چټکتیا غواړي. د افغان کډوالو د ملاتړ سازمان افغان یوک ویلي چې امریکا ته د لیک په تمه زرګونه افغانان لا هم له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او په قطر کې د دوی د استوګنې کیمپ د 2018 کال د سپټمبر پر 13 تړل کیږي. دغه سازمان زیاتوي له 1.15 ډیر افغانان د امریکا د ځانګړي کډوالو ویزې لومړنۍ تایید ترلاسه کړې ده، خو د ډیرو دوستیو د مرکې بهیر درېدلی دی. ورته مهال په پاکستان کې هم یو شمېر افغان پناه غوښتونکي د نیول کېدو او شړل کېدو له ویرې د خپلو دوستیو د ژر ارزونې غوښتنه کوي. افغان یوک وایي د 2018 کال له پیل راهیسې د افغان پاسپورټ لرونکو لپاره د امریکا هیڅ ځانګړی کډوالي ویزه نه ده صادره شوې. او وروستی خبر ده ایران د امریکا سره د خبرو بیا پیل رد کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي وایي تهران دا مهال له امریکا سره مستقیمې خبرې نه کوي او یوازې د منځګړو له لارې پیغامونو تبادله کیږي. هغه ویلي تر هغه چې واشنګټن د دواړو لورو د تفاهم لیک د سرغړونو جبران ونه کړي له امریکا سره خبرې به بیرته پیل نشي. عراقچي زیاته کړې چې د خبرو د زمینې برابرولو هڅې روانې دي، خو د امریکا له لوري د شوي سرغړونې تر اسلام مخکې د مذاکراتو د بیا پیل امکان نشته. نوموړي د هرمز تنګي په اړه ویلي په دغه تنګي کې د سمندري مسیرونو بدلون تخنیکی او حقوقي موضوع ده او د هرمز تنګي د بیرته راپرانستل کېدو معنا نه لري. دا و د دې سات خبرونه. تر بیا مو الله مل.